امو تر اباسینه یوه خاوره یوه وینه. سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو. د لرو بر افغان وطن یو داسې مبارز شخصیت، یو داسې شخصیت چې همیشه د لرو برو افغانانو پښتنو د اتفاق خبره کړې، د یووالي پیغام یې په خپلو سندرو کې ورکړی، کرن خان چې ټوله دنیا پیژني. خو دې تور دهشتګر ریاست هغه هم پرې نه ښودو او په هغه باندې حمله وکړه او د هغه څه چې باجې وي که دوکړې وي که هر شی و د هغه نه مات کړه او پیسې ترېنه ویوړې. تاسې به په میډیا کې کتلي افغانانو پښتنو ورونو، کرن خان ګناه څه ده؟ د کرن خان ګناه دا ده چې هغه د لرو بر افغانانو پښتنو دپاره یو داسې د یووالي پیغام ورکوي او کوشش دا کوي چې دې سره یو شي. خو دا دهشتګر ریاست زمونږ یو پښتون نه پرېږدي، زمونږ یو پښتون افغان نه پرېږدي. عجیبه خبره خو دا ده چې لمنډۍ دې جاري وي، په جومات کې د ډانسونه کېږي، په لاور کې لوڅې جنکۍ دې په پنډۍ کې راوځي، شرابخانې دې وي، مکې دې پکې جوړېږي، مدینې دې پکې جوړېږي، پیغمبران پکې پیدا کېږي. هلته هېڅ خبره نشته. خو د پښتون افغان په وطن باندې یو سندره چې ده دا کفر دی. ای لرو برو پښتنو افغانانو پښتنو ورونو، د تاسو ته ویم کله چې انګریز دلته نه وتلی، یقین وکړئ چې په هغې وخت کې دومره تاسې غلامان نه وئ لکه اوس چې د دې تورمخې لاندې او د دې تور خامار لاندې د حکومت کې تاسې ژوند کوئ او دومره تاسې غلامان هستئ. وایي د خان نه مه ویرېږه، د خان د سپي نه وویرېږه. نو دا د دې ایسیچو کار نه دی او نه دا د ډي سپي کار دی. خو دې ته موږ دا ویو چې ای ایسیچو یا ډي سپي که هر څوک یې، تاسې به 2 ورځې مخکې کتلي هغه جج، هغه قاضي چې د امریکې په خوښه صدام حسین محکمه کو او اعدام کو او پانسي کو، هغه نن په بستر کې پروت دی او توبې وباسي چې ما بد کړي، ما غلطي شوې چې ما صدام حسین ته د مرګ سزا ورکړه. یاد ساتئ چې دا پښتانه افغانان به تاسې سره حساب کوي، ځکه چې تاسې د غلامان هستئ. زه د ټول پولیس یا ټول دغه نه خیم، خو د دغه شان د غلامان خیم. او دا هغه شان د غلامان دي چې کله د پاکستان نه بنګلادیش ازادي اخیسته، هماغه شان یو څو بنګالانو به هم دغه شان د خپل بنګالیانو سره زیاتې کو، نیول به او بېعزته کول به. خو دا وخت به په تاسې باندې راشي. کرن خان چې دی، کرن خان دلته لندن ته راغلی او زه ورسره 1 ساعت ناست وم، 1 ساعت ورسره ما دلته خبرې کړي، نور ملګري مو. یقین وکړه چې د 1 ساعت د همدغه غوښتنه وه او همدغه ټینګار و چې پښتون افغان باید قلم راولي، د قلم د لارې خپله مبارزه وکړي، نه د ټوپک نه د باروتو. دا د دې یو پیغام و او همیشه یې د لرو بر افغان وطن ته همدغه پیغام وړاندې کړی دی چې امو تر اباسینه یوه خاوره یوه وینه. او په دې کې شک نشته دی چې دا یو خاوره ده، دا یو وینه ده، دا د افغان وطن دی، دا د تورمخي وطن نه دی. او انشاءالله داسې ټیم به راشي او دا قصدن تاسې سره پښتنو دا کارونه کوي، دا تور ریاست چې تاسې راوپارئ او تاسې خپل حق والئ. تاسې ما ته دا ووایئ چې ستاسې پښتانه که په ښکته وطن کې اوسېږي، مقبوضه افغانستان کې، زه د سره پښتونخوا بیا منه، ټول په دوبۍ په سعودي او په دې ځایونو کې مزدورۍ ته دي، غټې ډګرانې یې اخیستې دي. ته مهربانه ذلیل او تباه او برباد دي. د دې نه خو د انګریزانو غلامي ښه ده، نه د دې تورمخې غلامي. هم مړه کوي، هم بېعزته کوي، هم ذلیله کوي، نه راته سندرغاړی پرېږدي، نه راته ملا پرېږدي، نه راته قاري پرېږدي، یو شی هم راته نه پرېږدي. او دا په یو سازش سره دا کار روان دی. نو انشاءالله وخت به راځي دې سره به حساب کوو. موږ په کرن خان باندې ډېر خفه یو، ځکه د لرو بر افغانو یو داسې بچی دی چې همیشه یې په خپلو سندرو کې د یووالي او د اتفاق اواز پورته کړی. افغانان ورونو، موږ په کلکه د دې تور ریاست دغه کارونه په بده یادو او انشاءالله وخت به راځي چې پښتانه به په لرو بر وطن کې یو کېږي، ازادي به علي او امو تر اباسینه به انشاءالله د افغانستان درې رنګه بیرغ لګېږي. په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر